جی د ژغ قدرمنې نن د میژ د وزیرستان خوره ته په میژ ډېر ګلون ولما اباسین یوسفزای صاحب روغلی دی وزیرستان ته دی دلته سپورټ سټیډیم چې کوم هغه ته روغی دلته چې کوم میچ و د پی ټي وي اسلام آباد او د چشمه میرانشاه په منځ کې هغه میچ هلته وکړو نو د نن ورځ په وزیرستان کې ترا کړی دو اباسین صاحب میژ کړی دی ته یی په قدمینا د تو مبارک قدمینا میژ د ګوره ډېر خوندور دی او ډېر میژ خوشي محسوس کړله چې تو قدمینا نن د میژ په خوره باندې ولګېدل تو نن وزیرستان وکړو ته دا د اولي ور دی چې روغلی بیخي اولنی ځل دی او ډېر خوشحاله یم د هغې وجه دا ده چې مونږ د حضرت پیر روخان بابا په کلي کاڼي ګرم باندې راتېر شو او ما په لارو باندې ټولو لاره باندې وکتل چې سکولونو ته ماشومان روان دي بازارونه پرانستي دي او خلک لګیا دي خپل روزګارونه کوي الله دې وکړي چې همدغسې دا روانه وي بیا په سټیډیم کې په سوونو خلک وکتل چې هغې لوبې کتو ته راټول شوي دي او د لوبې یو خوندوره لوبه روانه ده نو زه ډېر خوشحاله یم زه یم چې که مونږ خپل زلمي په لوبو کې په تعلیم کې او په داسې تعمیري کارونو کې ور واچول نو بیا به هېڅ هم داسې نه وي زمونږ بچي به انشاءالله چې په راتلونکي وخت کې د ټولې دنیا سره مقابله کوي ځي به او وزیرستان ماشاءالله د آبادۍ لوري ته روان دی او الله دې زر ته زر آباد کړي او انشاءالله همداسې به کېږي زمونږ چې څومره قبایلي سیمه ده د قبایلي سیمې څومره ضلعې چې دي په دې ټولو ضلعو کې د ترقۍ سفر روان شوی دی او الله دې وکړي چې دلته زمونږ د بچو مستقبل روښانه وي او موږ د یو روښانه سباوون زیری د ځان سره راوړی دی او راغلی یو مهرباني نو یوسفزي صاحب ستاسو هغه مین مقصد چې کوم و د دې ویزټ هغه څه و مونږ غواړو چې زمونږ د ځوانان چې دي دا په کلتوري هلو ځلو کې شامل شي مونږ غواړو چې دلته په دې سټیډیمونو کې لوبې اتڼونه یې پکې او مشاعرې پکې په دغه غرض راغلي وي چې تحصیل په تحصیل او بیا دغسې د ضلعې په سطح او بیا داسې د صوبې په سطح باندې ادبي او علمي او ثقافتي غونډې شروع شي چې د دې بچو د ذهن نه هغه دردونه هغه تکلیفونه هغه غمونه هیر شي کم درد چې زمونږ په سیمه تیر شو چې دغه درد د خلکو نه هیر شي او چې چا نه څه غلطیانې شوي چې ټول خلک په خپلو غلطو پښیمانه شي او په د ځان نه او د خدای نه معافي وغواړي چې خدای پاکه مونږ معاف کړي او زمونږ دا وطن آباد او خوشحاله لري یوسفزي صاحب ستاسو ډېره مننه ډېره شکریه مونږ غواړو مونږ به دعا کوو چې ستاسو د مبارک قدم بار زمونږ په دې علاقه باندې راشي او بار تاسو زمونږ علاقې ته راشئ انشاءالله راځو به که خیر اوس خو دا زمونږ د ټوریزم علاقه شوه مونږ سیل نه راځو مونږ په ګرمۍ کې راځو موسم تېرولو له به راځو الله دې وکړي چې وزیرستانونه آباد وي ټوله قبایلي سیمه آباد وي دقسې سوکاله وي خوشحاله وي نو انشاءالله چې ټول پښتانه به راځي ټول پاکستان به راځي بلکې د بهر نه به هم خلک راځي مهرباني ډېره مننه